عزیزانو دوستانو تاسو باید زما د حاله خبر سئ زه خړ سیلاب یوړلم خړ سیلاب تاسو باید پر ما باندې رحم وکړئ زما د حالت څخه باید خبر سئ زه نه پوهېږم چې زه اوس کور ته ورسم څه جواب ورته ووایم هېڅ جواب نه لري هېڅ نه پوهېږم چې زه څه وکړم نو خدای هېڅ نه وای پیدا کړی چیرې ځې چیرې ځې واچوه واچوه چابک څه زما پیسې واچوه والله آخر څخه ولاړ شي چابک څه پیسې مې کاکا جان د څه شي پیسې د څه شي پیسې واچوه چابک څه پیسې مې دلته واچوه نه دې پرېږدم چې دغه ځای څخه ولاړ شې پیسې دې دغه ځای راپسې کاکا جانه ته لیونی سوې پلار به دې لیونی وي والله چې دا ډوکټه دې غوړې وله ما سب کې دې پرېږدم واچوه پیسې چابک واچوه والله که د یو غران ما لیدلي وي دا دې شنه شنه روټونه یې وړي دي اوس په غرا تبدیلي واچوه چابک څه پیسې واچوه کاکا جانه وایم والله که د یو غران ما خوړلي وي یا لوټونه بیچاره کچھ نہیں زبروي وباله دا خوشی که دلته ولاړ شه دا بېرته ولاړ شه وګوره کوچنی ولې زبروي همدغه کوچنیان دي چې لویان یې خوړلي دي دوی څه کار لري د یوې استدګا څخه په موټر کې سپرېږي په بله کې ښکته کېږي د یوې څلوېښت څخه ښکته کېږي په بل کې سپرېږي بل څه کار هلک نه خوشي کوې نه څنګه خوشي کړم ولې ښکار څوک خوشي کوي عجب سړی مې ته ولیدې واټ زما پیسې یې وړي دي راڅخه اوکې زه یې لږ څه لپل کړی یم ته عجب سړی یې ته والله بالله هېڅ یې نه خوشي کوم واچوه پیسې مې واچوه والله چې ټوله درته وانخم کړي پرې واچوه چابک څه پیسې مې واچوه والله که د یو غران ما لیدلي وي ما هلکه ته وایم ته نه د صغیره لږ سره څه کار لرې تا ته شل ځله مې درته ویل چې خوښ یې که ته نه تا ته وایم همدغه صغیر دی چې زما کبیر جیب یې وهلی دی اوکې زما کبیر جیب یې وهلی دی کله یې پرېږدم ما ته دا مېوې دپاره را کړي وې چې باید معاف چې مې واخیستو د زما جیبونه دغه کړه کله یې پرېږدم واچوه ودرې ته ورکړه والکه که دې بیچاره پیسې د غلا کړي یا دې اخیستې بېرته ورکړه ته والا زړه د نه په سپین ږیری سړی ده کاکا جانه وایم که واخیستلی د خپل پلار سر مې وخوره وایم د خپل پلار سر مه خورو زما سر وخورو خو پیسې راته راکړه په لیاد د خدای راکړه نو کاکا ته ودرې ته یو دقیقه ته ودرې ته مو ورخطه کړي زه به یې جیبونه تلاشي کړم ولې څه تلاشي دا ستا پیسې ورسره نو ستا په یوازې به زه خلور کړم ورشه ځین راواخله چابک څه ځین راواخله دغسې دغسې چپ مه درېږه ودرې والکه سم ودرېږه چې دا یې درڅخه راوباسي پیسې راوباسي دا خو کاکا والله که نه پیسې لري نه ټنګې والله که یو غرانه ورسره تا ته وایم دا د شیطان شاګرد زه پېژنم نو ته یې خپله څنګه کاکا اشتراف درته ویله چې نه پیسې لري نه ټنګې ولاړ شئ ځئ زه لکه بېکاره زه ورځه نو خدای په امان کاکا مونږ نه زه باید نه پوهېږم چې زه اوس څنګه وکړم هلته کور ته ورسم ورته ووایم چې زه کیسهبرانو پیسې راڅخه یوړې وای سړی وای ته په ژوندونو کیسهبرانو خوړلی خدایه زه نه پوهېږم چې څنګه وکړم زه باید دا خپل سر هلته د دیواله څخه ووایم چې د سر ماغزه مې په مځکه باندې ولوېږي اوکې چې هېڅ ژوندی پاته نه شم بلې نه پوهېږم چې زه څه چل څه چې چلونه دي راباندې چلونو پاک یې وخوړله ټول جیبونه یې راته لس لپل کړل ګرانې څه کټ لري اوس مدیر صاحب راشي څه در باندې شوي دي څه در باندې شوي دي وایم جیبونه یې راته لس لپل کړل زه سره اوس زاریانې مې چې کور ته څه ورسم ورته ووایم چې څه دي چې پیسې چا راڅخه یې وړلې هوښیار شه څه در باندې شوي ته ما ته قصه وکړه نو وایم دغسې پاک صفای زما جیبونه وڅټله ویې څټله څه یې راته پرېنږدو وایي ټول یې راڅخه یوړه اوس د یو سړی چې ته په خپله فکر وکړه یو سړی چې جوړ تیار وي نه کوڼ وي نه ړوند وي نه شل وي او یو څوک راځي جیبونه یې وایي هلته جیبونه زه به اوس ورته څه ورته وایم ما څخه یې ویلي چې میوه راته راوړه زاریانې مې چې زه څه وکړم ما مې اورېدل چې کیسهبر د جب وهلی دی زه څه درته وایم وهلی څه چې پاک یې څټلی دي هېڅ شی نه چې راته پرېښي او ته وایې چې وهلی یې دی وهل یې څه نه کوي خیر دی مدیر صاحب راشي څنګه پیسې په پور درکړمه
پور څه ګټه نه شوې والله چې ډېر پورونه څه راکړي جېبونه مې ډک شي دغه بد عمله کسان په ما باندې روز شوي دي والله بازار ته وځم بیا یې راڅخه وړي کور دې ودان ستا دې کور ودان مې خدای دې برکت درته درکړي سکرټر جانې زه په مخه دې څه زه ولاړه سم زه باید ژوندی نه وای پاته سوی زه باید مړ سوی وای پخوا نه خدای به وای پیدا کړي د دغه ورځې لپاره خدای تعالی زه پیدا کړی و چې جېبونه مې کې صبران راڅخه ووایي ورکاکا دا خولۍ ته دې وګوره نیم ساعت اوس چې دلته سټیج دی بند کړی وروره جان ناست ته دې ځای نه ووځه چې موږ د خپل پروګرام تېر کړو ووځه د پروګرام نسه یې هلته ودرېږه ته چې دومره ښه یې ته چې د پروګرام غم کوې راسه زما غم وخوره زما غم چې زه په غم لړلی د څه شي غم دې وخورم واوره خو راغی نفر پورته نه اخلي څوک چې درته عذر کوي عذر ته نه منې د څه شي غم دې وخورم بس ناصر ته صاحب د زړو مړي ویر کړه مزه مړي نه دي هو د لوټو ویر دی د لوټو دی راڅخه یوړل هفته د زړو مړي شي لوټونه چې شي تا سره 1 لک روپۍ وي چې شي 1 لک روپۍ سره وي 1 لک روپۍ نه 1 لک روپۍ نه وی راسره نو یو 50,000 روپۍ سره وي نه 50,000 د کومې خواص ولې بابا تعجب سره ولا بالله نو 100,000 روپۍ سره وي وای مزه نه 50 وای 100,000 روپۍ سره وي لا حول ولا قوة إلا بالله نه طلا در سره و څومره طلا در سره و چې کیسه بور نه وهله ماته ووایه ماته دا افتفامه دی زه افتفامه یم تا ته وایم ګوره تا ته وایم زه دې ښه پوه کړم همدا نن ماتې 3,500 افغانۍ معاش راکړي معاش 3,500 افغانۍ ډېر ښه 500 افغانۍ خزانه‌دار صاحب نوشي جنګ هغه ته ودرې دا شکر قلم خو لري ما قلم نه صبر زبر دستي حساب کوم صبر معاش دې واخیستو 3,500 افغانۍ 500 افغانۍ خزانه‌دار نوشي جنګ هغه ویل ول دا زما حق کېږي مال زه دا ستا ښه بیخي سمه ده بیا نور دې څه وکړه بیا نو مېرمنې راته ویلي وو چې معاش یې واخیستې بازار ته ولاړ شه نیم سیر د پلاو وریجې راوړه پلاو وریجې خورې پلاو وریجې نام خدا نیم سیر دې په څو واخیسته نیم سیر په 1,500 راوړه 1,500 روپۍ دې دا 1,500 راوړه نور دې څه وکړه بیا نو کوچنیانو مور راته ویلي وو چې 1 کیلو غوښه راوړه 1 کیلو غوښه د څه شي غوښه د څه شي غوښه د پسه غوښه ښه بیخي سمه په څو دې واخیسته 1 کیلو په 1,500 راوړه 1,500 راوړه شوې ده 1,500 کیلو 1,500 1 کیلو ښه نور څه واخیسته بیا نو بیا یې راته وویل چې راځې نو کې سره لوبیا راوړه زما د مېرمنې سره لوبیا ډېره خوښېږي سره لوبیا یې نه خوري نه خوري دا دې په څو واخیسته دا کیلو په 400 دا شوه نور 500 افغانۍ سره ولاسم یو ګیلاس مې د زردکو اوبه وڅښل نام خدا سترګې دې ضعیفه دي لکه چې زردکې اوبه خورې واه 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 اوس به دې سیر د حساب یې کړم هېڅ چرت مه خرابوه پوه شوې که نه د 0 ښه حساب کړم ګوره زه یې لس لپاره کړی یم دغه کیسه مرانو دوی د خدای په غضب کړی دلته وګوره قربان دې شمه تا 3,500 روپۍ معاش اخیسته او 3,500 روپۍ سودا دې کړې ده پوه شوې دا ما نه درته ویل چې دا افتپامه ده خبره باندې نه کوي زه افتپامه تر ما به زه درته وایم زه درته وایم ما نن 3,500 افغانۍ معاش اخیستې 500 افغانۍ خزانه‌دار او ته خلاص په څه خلاص قربان دې شم ما دلته حساب درته ونیو ګوره وروره جانه تا ویلي 1,500 روپۍ پلوي وریجې کور دې والا دویم دا چې تا ویلي 1,500 روپۍ 1 کیلو غوښه مې واخیسته 1 کیلو غوښه او دریم قلم دې دا و چې تا ویلي 400 افغانۍ مې سره لوبیا دې سره لوبیا او څلورم خو تا خپله ویلې چې شي دې واخیستل 1 ګیلاس زردکې اوبه دغه دی بس او 50 روپۍ تا ویلې خزانه‌دار واخیست دا هم شو 3,500 نو تا نه کوم شي کې صبر ویلې چې دې کې صبر ویلې ما ته ویل ځه چې دې کې صبر ویلې ځه بس په دا درو شیانو زما معاش خلاص شو واوره یو میاشت دا درې شی مې واخیستل ما ټول معاش خلاص ټول معاش خلاص نو زړه دې کومه کرونا واخلې د ماموریت هم معاش ته خدای په امان زه په مخه دې راځئ پروګرام تېر کړئ راځئ کاشکې زه ګنده نه پوه شوی